د امام صاحب ولسوالۍ په اسکي سیمه کې د آمو سیند د غاړو رغولو د یوې بلې رغنیزې پروژې چارو پیلېدل. د کندوز ولایت د آمو سیند تحکیماتو چارو ریاست ځایي مسؤلینو په وینا دغه پروژه د اسکي سیمې په یوې بلې برخه کې د آمو سیند غاړو د جغل اچونې تحکیماتو چارې دي چې د ځایي اوسیدونکو په ګډې همکارۍ پیل شوې. هم اساسي کارونه روان دي او هم استقراري کارونه دا چې دي د خلکو په کومک او د وزارت د آب و برق انرژي په کومک سره دا تاسو په خپل ویني چې دا کار دلته شروع دی. په کوم اساسي کارونه چې موږ روان دي تخنیکی کارونه هغه په انګقلا کې په تخار ولایت کې په بدخشان ولایت کې په کندوز ولایت په دغه کې په شیرخان بندر کې څوک مخکې خلک ډېر مشکل سره مخ وو. بیا د اسکي خلکو همداسې نورو منطقو د سواحلو خلکو ولسوالۍ ته راغلل عارض شول. دا بیا موږ دا مشکل د ریاست سره شریکه د ولایت مقاماتو سره نو هغه راغلل هغوی یو بند شروع کړی په معیاري شکل سره. هغه بند کارونه اوس روان دي تر ډېره حده د خلکو مشکلات سره حل شوي دي. په ورته مهال د اسکي سیمې اوسیدونکي د دې پروژې چارو پیلېدل د استوګنیزو کورونو او کرنیزو ځمکو په خوندي کولو کې اغېزناکه چاره یادوي او له مسؤلینو په راتلونکي کې د اساسي او بنیادي رغولو غوښتنه کوي. و بند جغلی ما مردم شروع کردیم. اولا خدا را شکرگزار هستیم که والی صاحب و رئیس صاحب تحکیمات سواحل دریایی به ما مردم کمک کرد، ماشین را داد. ما مردم په پول خود شخصی خود به بند انداختیم. اگر انشالله خدا خاطر دریا انشالله بس شود به سال امیدواریت دولت داریم که پختش به مردم بیاید. بند پخته به مردم ضرورت داریم. این انشالله به سر برسه به بسیار مردم فایدهش میرسه. زمینه چیز میشه. ما از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم. کمک کرده از کدام بیشتر کمک کنه ما مردم از خطر دریا بچ شویم. د امام صاحب ولسوالۍ اسکي سیمه کې د 300 متره په اندازه د آمو سیند غاړو د جغل اچونې تحکیماتو چارې داسې مهال پیل شو چې څه موده وړاندې په دغه سیمه کې د 400 متره په اندازه د یوې بلې پروژې چارې هم پای ته رسېدلې وې چې له برکته یې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې خوندي شوې وې.